خورم په لنګر کې پاتې کېږم په فوټپاث باندې خو راځم په اکسلۍ کې. دا څنګه دا څه کیسه دا کیسه خو ته مونږ د دې ناظرین ته ووایه. نه دا کیسه بس ما خو راته ووایې که نه پښتانه قوم دا یو آزاد قوم دی او پارکینګ کې مې ګاډی ولاړ دی 28-25 نمبر دی او کوم خپل محنت قرآن شریف کې الله پاک څه وایي الله پاک وایي الکاسب حبیب الله حج کوونکی د الله پاک دوست نه دی 15 وخته مونځ کوونکی د الله پاک دوست نه دی زکاتونه خیراتونه لنګرو چلول ور د الله دوست نه دی د خانقابي امام د الله دوست نه دی غټو پټکو وړه غټو کرتو ور د الله پاک دوست نه دی الله پاک څه وایي الکاسب حبیب الله څوک الله څوک په سره محنت کوي دا زما دوست دی په دغه جذبه د ولګي نه مې مړ کې خو سوارګر مې نه کې سوارګر مې نه کړې بالکل رحمان بابا شعر دی کړی بس دا شوم دا شیخ موبایل د 62000 دی موبایل د 62 ټیک شو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه کاکا خیر؟ شکر الحمدلله. کاکا دا کم ځای؟ د ملکان درګي. ملکان درګي کې کم ځای؟ جبن بجلیګر. بجلیګر ته مخامخ کوم غاټ بجلیګر چې لګي. او جوړ انګريزانو د وخت ناګي سره نږدې لاندې اوسې کم ځای؟ لاندې اوسې کله دې سنوم نه؟ جبن بجلیګر. جبن بجلیګر تاسو خرڅه دلته؟ دا جوس تی کولډ ډرینکس تی. دې به وګورو کنه تکه لاندې تا خو ډېر لوړ هایټ دی ډېر لمبای دی دا کنه. او جی. سونو قد دی 6.2 انچ. 6.2 انچ. چرته سب پاوج موج کې نه ته لکه سبق دی نو ویل. دا لګي دراز خبرې دي. ها دراز خبرې دي. سرکاري نوکری دین نه کړې مې کړې ده دا څه خرڅه ده سي دا کولډ ډرینکس دي دا سلایس جوس دي دا کولډ ډرینکس دي دا بسکټ دي خو پریشر پر سره یې ختم شو اخیری په دې بیک در سره دي شاته په دې بیک هم کولډ ډرینکس دي دا پښتنو ته کومه ګورو غنه زیات لکه خاص کر کومه درګي خبرو کو د دیرو کو د سواتو کو د باجوړو کو د مردانو کو د کم زم چوکو سو کو پندای پراتري سو په سعودي عرب پراتري سو په دوبۍ پراتري سو په انګلند کې پراتري دا ول زموږ ژوند داسي پښتون قوم یو آزاد قوم دی دا خالد بن ولید اولاد دی دا غلامي نه خو هيدا خپل کاروبار کوي سپلای پالش کوي بوټان پالش کوي خو غلامي د شان نه کوي هم په دې ایج کې الحمدلله زه د سیکل نه والا یو هلیکاپټر نشم چلولای نور خصو چمپیون ډرایور هر قسم ډرایوري کوم افر راته کیږي په دې پارک کې راځه دنیا پرونه کیږي زم سرکور کې ملازم شادونه تنخواه بدر کو ډرایور شادونه تنخواه بدر کو نه کوم وګوري هغه څه وجه کې هغه وجه دار چې زما ذهن غلام نه دی لکه آزاد ژوند دی آزاد ژوند ته موږ پښتون غلامي کو سونه عمر به دا تقریبا 62 عمر دی ګورنمنت نه ریټایر شوی زه ګورنمنت نه ریټایر شوی ما او جی او نو څنګه غلامي نه کوم بس یو غلامي مې کړې ده بس هغه ډېره ژوندۍ راوړ نه ختمه کړې ده او جی او نه کوم غلامي نه سرکاري نوکری لکه ګرانه وي ګرانه خو نه جی سرکاري ګورو نوکری خو ګرانه نه خو لکه غلامي ده غلامي ژوند ته راول ډېر ګرانه هغه لکه بل خبره واره ده بل خبره واره زه موجوده نمبر د خپل خبرو کوم خورم په لنګر کې پاتې کېږم په فوټپاث باندې راځم په اکسلۍ کې دا څنګه دا څه کیسه دا کیسه خو ته مونږ د دې ناظرین ته ووایه. نه دا کیسه بس ما خو راته ووایې که نه پښتانه قوم دا یو آزاد قوم دی او پارکینګ کې مې ګاډی ولاړ دی 28-25 نمبر دی او کوم خپل محنت قرآن شریف کې الله پاک څه وایي الله پاک وایي الکاسب حبیب الله حج کوونکی د الله پاک دوست نه دی 15 وخته مونځ کوونکی د الله پاک دوست نه دی زکاتونه خیراتونه لنګرو چلول ور د الله دوست نه دی د خانقابي امام د الله دوست نه دی غټو پټکو وړه غټو کرتو ور د الله پاک دوست نه دی الله پاک څه وایي الکاسب حبیب الله څوک الله څوک په سره محنت کوي دا زما دوست دی په دغه جذبه او په دغه ایمان باندې لګیایم خپل محنت کو خپل مزدوري کو په دې کې څونه دیاړي ته بچ کیږي بس زما گزارې پکېږي څنګه د اکسلای په پټرول هم داګه لاګي ټیرونه هم لاګي باغی خونډه خرچه د مې میاشت کی بس ما الله ورکوم کې د الله دی کنه پټرول له الله ور کوي پټرول له الله ور کوي ډیزل له الله ور کوي ایل له الله ور کوي بیګرایل له الله ور کوي ټیرونه له الله ور کوي هر څه له الله ور کوي او په دې کې را کوي دا څه کمال چې بیا په فوټپاث باندې سملې بیا چې ته په خ بنگلا کې په خ کور کې ونی نه په خ کور او بنگلا کې زما په ټینشن سیوا وي ټیک شو زما بر کور ټینشن وي زما بر زما کې ټینشن وي زما بر پراپرټي ټینشن وي د هر قسم ټینشن وي زما دونه ټینشن نشته په ما دونه قرض نشته په ما کې دونه مرز نشته دا الله کمال دی نه دا څه ټینشن نه دا گاډه نه سوق بوزي دا کوم نه هیڅ ټینشن گاډه نه لګون چې اشاره کړي هغه بلم را کولې شي ته تمره مضبوط ایمان څنګه جوړ شي دا موږ د ایمان نه ولید دا چې کوم سړی په تبلیغ کې لاړ په تبلیغ کې ایمان جوړیږي تبلیغ کې ایمان جوړیږي باګر چې بعضی خلک بعضی علما کرام بعضی عام خلک در تبلیغ خلاف دي خو چې کوم خلک د تبلیغ مزه غستی خوند غسی په ایمان جوړیږي زه هغه سیس په دې جواب باندې رنګم چې کم په پیسو ملوي مال الله فری راکي او خیر راکي د مکډونالد خوراک راکي د سرینه خوراک راکي د میریټ خوراک راکي هم په دې پارک کې راکي په کټ کې دننه راکي په بلستان کې دننه راکي
بیا دا شیزونه سره لپاره خرڅه مهنت تاسو مونه قرآن آیات کسب میں کوونکی تو د القاسب حبیب الله مهنت کوونکی دا د الله پاک دوست دی قسمت مقدر دا ستا سات ورکې په کم ټیم کې چې کله ته مهنت کوي دا ستا په بلستان کې سات نه درکې ستا ملګرتیا نه کوي ستا په کور کې ملګرتیا نه کوي تاسو د الله سوچ ته مهنت کو او د الله پاک رضا پکې و د کور نه د کور نه د خپل دی نه د خدمت په نیت باندې راوتل او بیا خپل مزدوري کول دوه پیدا دي یو د خدمت اجر د الله پاک ثواب درکې ګټه دی په مفت کې شو دا څه کمال دی د 2 کال عمر چې کوم دا ډیر زیات عمر دی په دې کې دومره ښایسته ګیره جلات بالکل سپینه شوم نو د 40 کال ښکاره کېږي 45 کال صحت نم دومره ښه دا سره زما ټینشن نشته زما پریشانی نشته زه چې د الله نه څه غواړم هغه راکوي بچی دې شته بچی مشته هغه څه کوي شکر الحمدلله یو لیبارټي ټیکنیشل دی او بل کوم لکه سبقونه لاوي لا سبقونه وي او نو مزه کوي سبقونه مزه کوي کور ته سونه وخت پاتې میاش پاس دی بهترین گزاره دی خب بهترین گزاره میگی یک نمبر گزاره میگی کور می کچا دی خپل گزاره باندې کی رخ خلاصه شي را باندې نه ټیک شو جی په خپل باندې د بجی ټنټو کې د نالې بغاړه په پټپات باندې پاتې کې موړه غونډه کې چومپړای مې ده ټیک شو او چې کله باران شي بیا خپل ګاډي کې سمالم کله نور باغې کې سمالم هسه چې کله ته د ورکوټ جوړپړای نه راوځي کنه او ډیر خلک دا تاسو ګوري ازنه نه ګوري هغه زنه ګوري او تاسو یک سلای گاډه در سره دا حیرانی کی نه ما چند کسان سره پیژنې چې څوک دلته زما سره کار کوي چې کله زه په گاډي کې زم راځم نور ما څوک نه پیژنې دا څه گاډه ده خدای ما غلطي کړې چې ما تاسو ته وی چې ما سره یک سلای گاډه نه دا خلک د مونږ لګ د پیدې لپاره وایو کنه دا خدای نه لکه پښتانه ته ډیر به حساب ګورس لکه هغه ته پته ولای کنه ډیر پښتانه مونږ سره شکایت کو بیا د حکومت نه شکایت کو یا د بل نه کو یا د بل نه کو په خپل باندې مهنت نه کو دا خو یو غټ زموږ لپاره موټیویشن دی چې یو داسې د 2000 د 5000 په مال یو کس خرڅي دا خپل گاډم د الله په غوړ نعمتونه پیلي هغه اصل کې خبره ده یو غزل به اوریدلې کنه د پښتو یو غزل دی چا ویلې دی چا نه دی ویلې اوس دا پته خدای نشته کنه وای خدای د ولګي نه مې ملک خو سوار ګرمي نه کی بالکل رحمان بابا شعر دی بس دا اوس ما د پته نشته چې چا شعر دی کنه والوري بس په دې دنیا باندې ژوند ته روم خونته علم مزه ته علم او نه راځه په دې کار باندې ځان بدی ښکاری زما په ډېر خپل ټیم تیریږي ډېر زبردست ټیم تیریږي نه دا کم کسان چې کاروبار نه کوي یا خاص کر دا سکول والا کته کله دل کنه ځوانان چې زموږ کوم ماشومان دی هم سکولونه پرې دی څوک یو طرف روان څوک بلتا لاس کاله 15 کاله شو کې بیا داسې په سخت ژوند باندې کومه د اسلام آباد پنډای ګور کنه څوک لاندې په نالای کې کار کوي څوک پسې کې ډېر زیات ګران ژوند تیرې یره جی زبر یو خبر وکم کنه لکه یو خو مین خبردار کنه چې رکرې نه موبایل راوته دی اوس لکه زو 62 سال کې مخوس شوم دا شیخ موبایل د 62000 دی موبایل د 62000 ټیک شو جی زبردست جی دا یو خبر وکم زمونږه خلک نن سبا چې د کلی نه دا شیس راوته لري کنه دی زمونږ تعلیمي دی زمونږ اولاد دی زمونږ نسلونه دا تباہ برباد کړ دا ډیر خصیز هم دی خو اگر چې څوک خې استعمالي ټیک شو جی او نو وځو نو سوي مو چې زمونږ نه ینګ جنریشن دی زه د خپل طرف نه دا پیغام ورکم په مهنت باندې زور وکړي د موبایل نه لګ پریز کوي او الله پاک طرف ته مچودي شي او چې صد الله پاک نه واړي هغه به در یو بل طرف ته راځو د ستانه په دال ځکه تجربه دې مې د خدای تعالی علم هم ډیر درکړل ذکر سه بوله کړم چې 10 کاله 15 کاله پس په داسې یو ټایم راشي کنه زموږ ار بچي به سکه ډانسر به جوړيږي غړيږي با وسته هغه ټایم نه ښکاري بالکل هغه ټایم خو زبر دا ویم وس نه راغلی بلکې د نن دغه د وفات کېدو نه زویم چې بلکې په هغه ټایم کې یاره زبر دا ویم چې په هغه ټایم کې دلته موږ په دې پر کې زما ډېر وخو شو کنه بس چند خبرې دا سې دي چې لکه موږ د میډیا په تر باندې نشو ګورې خو حالات ډېر غلط نه دې مهنوي به موږ څنګه خپل بچو ته څنګه تربیت موږ هم دغه څه کوو کنه چې موږ روزانه په 2500 کسانو باندې سلام اچو او ټیک شو لجی او وسره هغه چې کم دینه دا هغه د مانزه دعوت ورکو د مون دعوت ورکو صرف د الله او د الله د رسول دعوت ورکو اخیری بس اخیری دا تاسو کوم دا کم خلک چې تنګي خبره کوي د رزق تنګي هغه ته څه پیغام ورکړي چې رزق تنګي څنګه هغه ته زه دا وایم چې ګور نه مهنګای شته نه بیروزګاری شته هیڅ هم نشته په الله باندې توکل کوئ پر رب یقین وکړه چې سحر منځو کوم زره قرآن شریف 200 آیاتونه ویم صدا پاسه سورۃ یاسین ویم 200 آیاتونه ویم او زره راوځم او چې بچابې باندې پکله بغاړي باندې 24 راټوم دا زما ایمان دی بسم الله توکلت علی الله چې نن 1000 روپے ګټم سبا 2000 راکړي چې بل ورځ 2000 ګټم بل ورځ 3000 راکړي بس په الله تعالی باندې زما یقین دی چې ورځ بینوانه هم لیدل بیا راته دا ویم کم شي په پیسو ملاویږي زی په دې جبه نګدم کور کې مله کدل نه صرف زه دلته دي خبره د اسلام آباد خبره کوم کم شي په اسلام آباد کې ټیک شو لجی او زما سره دوه کسان هم دي دینه له بده زده کوم چې هغه هم دا کار کوي هغه ما بل زیره کولی دی یو کس 15000 روپۍ تنخواه ورکوم چې روډې ورکوم په اسلام آباد کې ولري هیڅ ورکوم چې څنګه هیڅ زماره د سیدا غلي
مهرباني تاسو ټیم ډېر درکړم مننه. ناظرین تاسو دا کاکا کتلی شئ چې ډېر ورکوټي شیزونو باندې کار کوي که تاسو دې ته وګورئ نو زموږ پښتانه هم طور باندې وایي داسې فضول ګرځي دا لاندې دا دغه مخی خو دوی ډېر موټیویشن ژوند دی دوی که وګورئ دوی سره په دې کار کې سبا د 50,000 روپو سامان یې راخیستی په لاس باندې ګرځئ دلته ما درته ودا کوم په 50,000 شیزونه خرڅوي او ښه ښکلی ژوند یې پکې تېرېږي ښه ښکلی ګاډی ورسره دی ښه ښکلی ژوند او د خپل ژوند نه ډېر زیات خوشحاله دی که تاسو د عمر ته وګورئ 2 کاله عمر یې دی په صحت باندې روغ دی ښایسته ږیرې پرېښودي د ښایسته ژوند دی زموږ چې 40 کال ته سړی ورسي نو بیا بوډای خېټه بار راوتي ژوند نشي تېرولی نو د دې ژوند نه موږ ته عبرت اخیستل پکار دي او موږ په دې پارک کې داسې نور کسان هم ګورو او تاسو ته د هغې موټیویشن سټوریانې دا کوم د هغې پورې تاسو زموږ سره اوسېږئ